ولسمشر محمد اشرف غنی په ننګرهار کې د داعش د تلپاتې ماتې اعلان وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د سفر په ترڅ کې د ولایت په مقام کې د غونډې پر مهال د داعش د ماتې اعلان وکړ او د دې ماتې له امله د مسؤلینو او خلکو د سرښندنو څخه ستاینه وکړه. جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د لړم په اتشتمه ننګرهار ته سفر کړی و، د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار، د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار، د سیمایي ارګانونو خپلواکي ادارې مشر عبدالمتین بیگ، په ملي شورا کې د ننګرهار د خلکو استازي او د جمهوریت ریاست یو شمېر سلاکارانو، د امنیتي سکتورونو مسؤلینو او یو شمېر نورې ملتیا کوله. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د ولسمشر او ورسره مل پلاوي ته د ښه راغلاست ترڅنګ د جمهور رئیس څخه مننه وکړه چې په تیرو 9 میاشتو کې 4 ځله ننګرهار ته سفر کړی دی. هغه ولسمشر ته په خطاب کې وویل ستاسې په امر او ملاتړ د ولس په ځانګړي حمایت نن په ننګرهار کې داعش ختم شو. د دوی د خلافت مرکز د اچین او باندر او باغداري سیمو کې وو. دوی د راډیو دستګاه او روزنیز او نور مرکزونه له منځه وړلو سره د دې ولایت څخه د داعش جګړهیز لمن ټوله شوه. ښاغلي میاخیل د دولت د مشر او د وسلوال پوځ سرعالی قماندان په توګه جمهور رئیس د امنیتي ځواکونو د ننګرهار او ټول هیواد خلکو ته د داعش د ماتې او سترې بریا له امله مبارکي ورکړه. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل هغه هدف چې د درنو بمونو په غورځولو سره ترلاسه نه شو، د دې ولایت د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو په سرښندنو او د ولسي خلکو په ځانګړي ډول د پاڅون کوونکو په ملاتړ د سیمې او داعش ناوړه پدیده پای ته ورسېده. نوموړي زیاته کړه اوس مهال د ننګرهار 21 ولسوالیو ته خلک په عادي ډول تګ راتګ کولی شي. شیرزاد ولسوالۍ کې عملیات جریان لري او ژر به حصارک کې هم تروریستان له منځه یوسي. د ولسمشر ته ډاډ ورکړ چې امنیتي او اقتصادي پراخوالي لپاره پلان له مخې کار کوي او په دې برخه کې د مرکزي ادارې تر سره شوي ملاتړ څخه قدرداني وکړ او په راتلونکي کې لا زیات حمایت ټینګار وکړ. د ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت، د قومي مشر ملک عثمان او دیني عالم قاری محمد محتر د خپلو خبرو پر مهال په دې ولایت کې د 300 میگاواټه وارداتي برېښنا انتقال، 100 میگاواټه لمریزي برېښنا چارو پیلېدو، د وزبین سیمه کې د برېښنا ستونزې دایمي حل، د جلال آباد، کابل او جلال آباد تورخم د 2 لین سړکونو پاتې چارو تر سره کېدو، د دې ولایت د ملکی هوایي ډګر جوړېدو، د پوهنې روغتیا برخې ته د پاملرنې په ملکی او نظامی برخو کې تشکیل زیاتوالی او د پاکستان د ویزو د ستونزو په حل غوښتنې وکړي. دوی همداراز د صنعتي ښارګوټي چارو پیلېدو، کانال ته د انکشاف، د لوړو زده کړو او د پوهنې برخې ته د ښې پاملرنې او د کونړ سره د سره رود سیند مهارولو نومول شوي ښارګوټي منظورېدو، د ریل پټلۍ او د اداري کمپلیکس د جوړېدو او یو شمېر نور وړاندیزونه وکړل. یادو مشرانو همداراز داعش تسلیمي شوي کورنۍ په نوم په دې ولایت کې د سولې څلې جوړېدو او په صفري نقطه کې د پاکستان له لوري د ازغن تار لګول مخنیوي په اړه دې ولایت د دیوبند په څیر د یوې لوی مدرسې او مساجد جوړېدو او د علما کرامو ته د لارښوونې او پاملرنې په برخه کې هم وړاندیزونه شریک کړل. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ویناو پر مهال په دې ولایت کې د داعش ماتې له امله د ننګرهار ولایت مسؤلینو، د هیواد ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو، د ولسي پاڅون کوونکو او ټولو ولسونو ته مبارکي ورکړه او د لوی تاریخي ماتې له امله د مسؤلینو ځواکونو او ولسي خلکو د سرښندنو څخه قدرداني وکړ. نوموړي زیاته کړه د تسلیم شویو داعش وسلوالو ښځو د ماشومانو سره د اسلامي او افغاني دود له مخې چلند کیږي، هغه چې افغانان دي بیلابیلو برخو ته روزنه کیږي. بهرنیو میرمنو او ماشومانو انتقال کې به د طرز العمل له مخې چلند کیږي او د پښتونخوا میرمنې او ماشومان به د پاکستان د حکومت نه بلکې خپلوانو ته سپارل کیږي. جمهور رئیس وویل چې د داعش تسلیم شوي جنګیالیو په اړه ولس پریکړه کوي، د دوی پریکړې سره سم به ورسره چلند تر سره شي. همداراز یې ټینګار وکړ چې د داعش او کورنیو بهرنیو جنګیالیو سره به د تفکیک له مخې چلند کیږي او په دې برخه کې به د ولسونو هر ډول پریکړه ورته منلو ده. د هیواد جمهور رئیس ننګرهار والي ته په خطاب کې وویل ته یو امین شخصي او د تسلیم شوي داعش وسلوالو ښځو او ماشومانو د روزنې او نفقې لپاره تر 20 میلیونه افغانیو پورې درکوم. ته یې لګښت لپاره طرحه جوړه کړه ترڅو سبا څوک ونه وایي چې تسلیم شویو کسانو اولادونه وږي پاتې شول. ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسي پاڅون کوونکو کړنو څخه ستاینه وکړه او د ملي امنیت مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې ولسي پاڅون کوونکي لا تجهیز او اکمال کړي. همداراز د ملي دفاع وزارت مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې ولسي پاڅون کوونکي سیمایي اردو کې جذب کړي او ډاډ یې ورکړ چې ولسي پاڅونوالو شهیدانو او کورنیو غړو ته به نور امنیتي ځواکونو په څیر حقوق ورکړل شي. ښاغلي غني وویل
ننګرهار کې به صفري نقطې خوندي وي او همداراز د نورو ولسوالیو په څیر به د دې ولایت شیرزاد او حصارک هم د امن شي. همداراز پر امنیتي ځواکونو یې غږ وکړ چې د ننګرهار امنیت په خپله خوندي کړي. قاچاقبر او فاسد ته یې مداخله اجازه ورنکړه. ولسمشر محمد اشرف غني ننګرهار والي ته سپارښتنه وکړه چې د ننګرهار انکشاف لپاره د ولس سره د همغږۍ یو جامع طرحه جوړه کړي. لومړیتوب وټاکي او تطبیق لپاره یې ورته وسپاري او په وینا یې د ننګرهار آباد او امن وي او ټول هېواد یې ګټه ورسیږي. ولسمشر همداراز وویل چې سږکال به د نورو ژبو په څیر د پښتنو ژبې بډاینې او توسعې لپاره له ننګرهاره کار پیلوي ترڅو لوړ تاریخ لرونکي خاوره او ژبه په ګډه ژوندۍ او غني وساتل شي. ننګرهار ولایت رسنیو دفتر